د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړی او پخوانی لوبډل مشر ګلبدین ایب هم د نوي وایرس له خپرېدو وروسته کرنټین کې وزګار نه دی ناست. د ګلبدین ایب خپر شوي انځورونه چې هغه په لاس کې کینچي او ږمنځ لیدل کېږي او د خپل زوی په چوکۍ کې کېنولی دی ورته ویښتان جوړوي. نوی وایرس چې د نړۍ هر څه یې په ټپه درولي دي، په دې لړ کې د کرکټ ټولې سیالۍ هم لغوه شوي دي او د ټولو هیوادونو لوبغاړي په کورونو کې ناست دي. په هیواد کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې دغه وایرس د مخنیوي په پار کرنټین اعلان شوي دي چې افغان لوبغاړي هم په کورونو کې ناست دي. په دې لړ کې ګلبدین ایب هم چې په کرنټین پر مهال په کور کې ناست دی، په تازه انځورونو کې ښکاري چې هغه د خپل زوی ویښتان جوړوي. د وایرس د مخنیوي په پار بازارونه تړل شوي دي او همدارس سلمانۍ هم ټولې بندې دي، نو خلک مجبور شوي دي چې ویښتان په کورونو کې جوړ کړي. تر دې مخکې د ملي لوبډلې مخکښ ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن انځورونه هم خپاره شوي وو چې د ملي لوبډلې د یو بل لوبغاړي ابراهیم ځدران ویښتان یې جوړول. د یادولو ده چې په افغانستان کې د وایرس